تر اوسه پورې به تاسو په فلمونو کې یوازې له هیرو سره سوپر پاورز لیدلی وي، خو په رښتیني ژوند کې د داسې خلکو پیدا کېدل مشکل دي. نن به موږ تاسې ته 15 داسې انسانان در وښیو له کومو سره چې په رښتیني ژوند کې هغه سوپر پاورز موجود دي کوم چې د فلمونو له هیرو سره هم نشته. راځئ ویډیو شروع کوو. په 5م نمبر کې دی شارکمین. شارکمین د ساوث افریقا یو ودی کب نیونکی وو، خو له سمندر سره د هغه تعلق یو ورځ د هغه قدرتي وړتیا بهر ته راوباسله. مایک شارکمین په خپل قدرتي قابلیت سره د وحشي شارک ترمنځ په اوسېدو سره هغوی کابو او کایلولی شي. شارکمین د سمندر په داخل کې شارک ته دومره نږدې کیږي چې که شارکو غواړي نو په یوه شبکې یې له منځه وړلی شي. شارکمین د نړۍ یوازینی هغه کس دی چې بغیر له کوم حفاظت څخه د وحشي شارک سره لمبو وهلی شي. او د حیرانۍ خبره دا ده چې شارکمین تر اوسه پورې له هیڅ ډول تکلیف سره نه دی مخ شوی، ځکه چې له هغه سره په قدرتي ډول داسې وړتیا موجوده ده د کوم په کارولو چې هغه شارک کنټرولولی شي. په 4م نمبر کې دی سپایډرمین. که تاسو فکر کوئ چې سپایډرمین یوازې د خیالي دنیا یو کردار دی نو تاسو بالکل غلط یای. جیوټي راج د هندوستان له یو کوچني کلي سره تعلق لري. هغه په خپل قدرتي وړتیا سره هغه څه کولی شي کوم چې یو عادي انسان یې نشي کولی. راج په یو مستقیم دیوال باندې په دومره اسانۍ سره پورته کیږي لکه هغه چې قدم وهي. دا انسان لوړو ځایونو ته د ځمکې جاذبې قوې ته په ماتې ورکولو سره ډیر په اسانۍ پورته کیږي او د دې هر څه په ترسره کولو کې راج له هیڅ ډول احتیاطي آلې او رسۍ څخه کار نه اخلي. په 3م نمبر کې دی آیرن مین. آیرن مین خو په فلمونو کې د اوسپنې لباس اغوندي، لیکن اصلي آیرن مین په دې باور دی چې د هغه بدن له اوسپنې څخه جوړ شوی. 38 کلن شیولن مونک په دې باور دی چې هغه د خپل دماغو په مرسته د خپل بدن هغه برخه مضبوطولی شي چیرته چې حمله کیږي. د هغه دا دعوا هغه وخت رښتینې ثابته شوه کله چې هغه د مارشل آرټس په یوه سیالۍ کې د ټولو په وړاندې تیز سرعت لرونکي چالان برمه په خپل سر او خپله خېټه باندې کېښوده او په پایله کې د ته هیڅ کوم زیان پېښ نه شو. یوازې دومره نه بلکې مونږ یوه تیزه برقیاره د خپلو لسونو په وسیله ودروله او دا ځل هم هغه ته هیڅ کوم زیان ونه رسید. او د یو اصلي اتل په توګه مونږ د کلیوالي ماشومانو حفاظت او هغوی ته ټرینینګ ورکوي. په 2م نمبر کې دی لاین مین. کیون ریچارډن له ساوث افریقا سره تعلق لري. په 20 کلنۍ کې د حیواناتو د علم تر زده کولو وروسته هغه د تعلیم پرېښودو فیصله وکړه او په خپلو قدرتي صلاحیتونو یې غور وکړ. کیون د خپل ذهن په استعمالولو سره د ځنګلي حیواناتو په منځ کې ژوند کولی شي. کیون د خپل ذهن په مرسته پرته له کوم احتیاط څخه د نړۍ د خطرناکو ځناورو ترمنځ اوسېدلی شي، ځکه چې له ده سره داسې سوپر پاور موجود دی چې په مرسته یې له خطرناکو ځناورو سره ملګرتیا کولی شي. کیون له هغوی سره خوراک او څښاک هم کوي او د هغوی ترڅنګ ویده کېدلی هم شي. د حیرانۍ خبره دا ده چې کیون ته تر اوسه پورې له د حیواناتو څخه هیڅ ډول زیان نه دی رسېدلی. په لومړي نمبر کې دی رابرټ بای. له ډانیل براونینګ سمیت سره د نړۍ د تر ټولو تاویدونکي انسان ریکارډ ورسره دی. د ډانیل په بدن کې یو داسې سوپر پاور موجود دی د کوم په لیدو سره چې ساینسپوهان او ډاکټران حیران او پریشان دي، ځکه چې د ډانیل په بدن کې ټول هډوکي له حد څخه زیات تاویدونکي دي د کوم له امله چې د هغه بدن په هره زاویه او هر شکل اوختلی شي. ډاکټران په دې باور دي چې د ډانیل بدن په انساني تاریخ کې بالکل ځانګړی دی. ډانیل په ډېر اسانۍ سره په هر یو بکس کې پټېدلی شي، خپل بدن په ډېر کوچني صندوق کې هم ځایولی شي او د اوبو په پایپ کې هم ننوتلی شي. او د حیرانۍ خبره دا ده چې د دې هر څه په کولو کې ډانیل د هیڅ ډول درد احساس نه کوي. هیله ده چې د نن ویډیو لایک او له خپلو ملګرو سره شریکه کړئ. د داسې نورو په زړه پورې ویډیوګانو لپاره د انفارمیټیو پښتون چینل سبسکرایب کړئ. په راتلونکي ویډیو کې به سره وینو. تر هغې د خدای په امان.